السلام علیکم ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه د افغانستان د کرکټ په اړه تازه د خوشحالۍ خبر درکړم. تازه د خوشحالۍ خبر دا دی چې افغان کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال نړیوال جام ته ووتله او سویلي افریقا به کولپای کوي. ټاکل شوی ده چې په هند کې د 2023 کال 500 ورځ نړیوال جام کې به د ګډون لپاره سویلي افریقا لوبډله د کولپای لوبې کوي او افغانستان ورته نیغ په نیغه لاره پیدا کړه. په هند کې د 500 ورځ نړیوال جام ته به نیغ په نیغه 8 لوبډلې ورسي چې په هغه کې هند په کوربتوب سره له وړاندې ځای لري او له هند پرته تر دا مهاله استرالیا، انګلند، بنګلادیش، پاکستان، نیوزیلند، افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې پکې شامل دي. خو د ویسټ انډیز د مخکې تګ چانس هم نشته ځکه چې ټولې لوبې ختمې شوې دي او په 8م مقام کې په 8 نمرو سره ځای لري چې سریلانکا یا هم افریقا لوبډله به ترې دا ځای ونیسي. نو د ویسټ انډیز، سریلانکا او سویلي افریقا لوبډلو ترمنځ به دوې لوبډلې د کولپای پړاو له لارې دغه نړیوال جام ته لار مومي چې ترڅنګ به هالنډ، زمبابوې او هالنډ لوبډلې هم پکې د لار موندنې سیالۍ وکړي. دا لوبې به په زمبابوې کې ترسره شي. له بلې خوا سویلي افریقا د راتلونکي کال استرالیا پر وړاندې د 500 ورځو سیالۍ له لوبولو ډډه کړې ده چې له دې وروسته به د 2023 کال نړیوال جام ته د نیغ په نیغه د کولپای کولو چانس تقریبا له منځه تللی دی او که په کولپای پړاو کې هم پاته راشي نو بالکل به د نړیوال جام څخه پاته شي. د 2023 کال نړیوال جام ته د افغانستان د لوبډلې مخامخ وتل روښانه دي ځکه چې افغانستان اوس مهال د آی سی سی سوپر لیګ سیالیو کې په 110 نمرو سره 9 مقام لري. ورپسې 8م مقام د ویسټ انډیز دی چې 8 نمرې لري خو لوبې یې پای ته رسېدلې دي. یوازې سریلانکا دا چانس لري چې د افغانستان څخه مخکې شي ځکه چې سریلانکا اوس مهال 2 نمرې لري او 15 لوبې لري چې 2 لوبې د افغانستان سره دي. که دوی پاتې ټولې لوبې ګټي نو د نمرو شمیر به 112 کېږي او که افغانستان پاتې ټولې لوبې وبایللې بیا هم 8م مقام خپلوي چې په نړیوال جام کې شاملېدل یې یقیني شول ځکه چې سویلي افریقا تر دا مهاله 14 لوبې کړي دي، نه 50 نمرې لري چې په پاتې 8 لوبو کې له استرالیا سره د خپل کورني لیګ له امله لوبلړۍ لغوه کړې ده چې 13 نمرې ترې استرالیا اخلي نو 15 لوبې پاتېږي. که ټولې لوبې ګټي نو د نمرو شمیر یې 100 نه کېږي چې بیا هم له افغانستانه نشي مخکې کېدلی. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.